فلم شروعات کیږي او موږ یو سړی ګورو چې کایل نوم وي او هغه امریکنی وي او د روس په یو کمپنۍ کې کار کوي. دې ته بیا خپله ښځه ټلیفون کوي او ورته وایي چې زه ډېره تنګه شوې یم او زه غواړم چې یو څو ورځو لپاره خپل ملک ته لاړ شو. او کایل همداسې وکړي او څو ورځې چوټي والي او هغه کور ته ځي او یو ماښام دا خپل کور ته روان وي او ښځې سره په ټلیفون خبرې کوي. دغه دوران د دې ښځه ډېرې زیاتې چغې چالو کړي. دلته کې یو سړی راغلی وي چې هغې سرجیو نوم وي او هغه د دې ښځې سره بدکاري کول غواړي. او کایل خپل ګاډی ډېر په تیزه ځغلوي او کور ته راځي، خو اوس ډېر زیات لیټ شوی وي. او کله چې په کور کې په صوفا باندې خپله ښځه وګوري نو ډېر په چغو باندې وجاړي. خو هغه سړی اوس هم په دغه کور کې پټ وي او هغه شاته نه په کایل باندې غوځار وکړي او بار سړک ته منډه کړي او منډه وخي. کایل هم ورپسې ورمنډه کړي او یو بس ته ورخیږي او دواړه په جګړه شي. خو ډېر ژر هلته کې پولیس راشي او دا دواړه ګرفتار کړي او کایل په کوټ کې پیش کړي. سرجیو ډېره زیاته پیسه چلولې وي او هغه په عدالت کې خپل ځان بېګناه ثابت کړي. خو کایل چېرته کې دا ژوندی پرې غوستو ولی وي. هغه هلته کې یو پولیس نه تومانچه اخلي او ټولو خلکو مخامخ یې یو څو ډزه ولي او هلته کې مړ کوي. خیر دی خو د خپلې ښځې بدله واخیسته، خو عدالت اوس دا عمر قید کړي او جیل ته یې واستوي. او کایل په یو بس کې نورو قیدیانو سره ناست وي او یو جیل ته روان کړی وي. خو د دغه جیل جیلر چې کوم وي هغه ډېر ظالم سړی وي او دوی خپل سامان پولیس ته ورکوي. خو دلته کې کایل د خپل د واده ګوتما ورکولو نه انکار کوي. خو یو پولیس چې ټولیک نوم وي هغه دا ووهي او دې نه دغه ګوتما والي. د شپې کایل یو قیدي ګوري چې د هغې نوم بیلي وي او څه پولیس هغه یو کمرې ته وړي. او هلته کې یو بل قیدي چې اندرې نومې وي هغه دا رانیسي او دې سره بدکاري کوي. اصل کې اندرې یو ګینګسټر وي او ډېر طاقتور سړی وي او دغه پولیس هم دې ته څه نه وایي. خو بل سر هغه پولیس بیلي له کمرې نه روکاږي او اندرې داسې ظاهروي چې ما خو څه کړي نه دي. هغه په لاره کې کایل هم ودروي او هغې سره په جنګ کېږي او یو بل وخي. خو په اخره کې هغه پولیس کایل په یو ګنده کمرې کې بندوي، کوم ځای کې چې ډېر ګنده اوبه او متیازې وي. او یو څو ورځې تېرولو نه پس ته کایل خپل زندګۍ نه تنګ شي او خودکشي کوي. او هغه په خپلو سوچونو کې خپله ښځه ګوري او بیا یې دا داسې کولو نه ځان بچ کوي. او یو څو ورځې پس یې د هغه کمرې نه روکاږي او یو بلې کمرې کې یو قیدي سره یې اچوي. او دغه تور سړي تېرو څو ورځو نه خپل 3 قیدیانې مړه کړي دي او اوسه پورې چې څومره خلکو هم دې سره په کمرې کې پاتې شوي دې مړه کړي وي. کایل چې کله دا خبره واوري هغه ډېر زیات ویریږي. خو یو څو ورځې پس له کال یو ملګری راځي او دې ته وایي چې ته فکر مه کوه او زه پوره کوشش کوم چې تا ته دغه جیل نه بهر روکاږم. بله ورځ کایل بیلي سره ملاقات کوي او هغه ورته وایي چې زه 18 میاشتو لپاره قید یم. او بیا یو معذوره سړی راځي چې هغې ملکۍ نوم وي او ورته وایي چې دلته کې ډېر قیدیانو خپل ګروپونه جوړ کړي دي او ورځ تر ورځه دا په هغه جیل کې په ورو ورو بلدېږي. او یو شپه دا هماغه خوب ګوري چې سرجیو د دې ښځه رانیولي او مړه کوي او دا په تیزه تیزه ساهګانې اخلي. په کوم باندې چې هغه تور ابشي ډېر زیات غوسه شي او دې ته په خوله باندې لاس کېږدي او دې ته ساه بندوي. کایل ډېر زیات ویریږي او هلته کې پولیسو ته لږ رشوت ورکوي او ورته وایي چې ما نه دغه کمره بدله کوي. خو هغه امریکنی و او دغه پولیس دې نه ډېرې زیاتې پیسې وغوښتې او دا په هغه جیل کې بېله فایټینګ مقابلې ګوري او ملکۍ دې ته وایي چې د دغه جیل مشر په دغه مقابلو باندې ډېرې زیاتې پیسې لګوي او هغه ډېرې ګټي. بیا مقابله چالو شي او اندرې خپل یو ملګری رونیسي او هغه مړ کړي. او یو څو ورځې پس دغه قیدیان مزدورۍ ته بوځي او هلته کې د اندرې ملګري راځي او دا وخي او پولیس ته وایي چې دې موږ ته دلته کې بدې او ردې وویلې. هغه پولیس ورته وایي چې تاله یې کنځلې وکړي نو خپله بدله ترې واله او بیا دا هلکان راځي او دا په یو ځای وخي. او یو ځل بیا هغه پولیس دا په هغه ګنده کمره کې قید کوي. خو دې سره خوا کې یو کمرې نه ډېرې زیاتې چغې راځي په کوم باندې چې کایل هغه دیوال په تیزه تیزه وخي او دا غلی کوي. خو بیا دا له هغه کمرې نه یو میاشت پس روکاږي. اوس کایل ډېر زیات بدل شوی وي، د دې ګیره او ویښته هم ډېر غټ شوي وي او اوس کایل ډېر غوسه شوی وي او دا هسې بېڅه خلکو سره جنګ کوي. او یو ورځ کله چې دوی بیا مزدورۍ ته تللي وي هلته کې پولیسو باندې یو چاودنه وشي په کوم باندې چې بیلي او یو بل کس هلته نه وتښتېږي. خو هغه پولیس په دې باندې ډزې وکړي او له بیلي ملګری مړ کړي او هغه ګرفتار کړي او واپس یې راولي. بل خواته اندرې او له هغې ملګري ته هسې بېڅه تنګوي په کوم باندې چې دا هلته کې ټریننګ چالو کړي. بیا یو بلې مقابله کې د کایل او له اندرې مقابله وي
اندرې چې کوم ډېر زیات طاقتور وي او ځوان وي هغه کایل ډېر زیات ووخي او اوچته یې او ځمکې ته یې رابغی. خو اندرې هم د ډېرو ورځو نه ټریننګ چالو کړې وي او هغه تکړه شي او اندرې هلته کې مړ کړي او هلته کې موجوده ټول قیدیان حریانه شي. او دغه مقابلې نه پس ته په اندرې کې یو جوش راغو او هغه راتلونکي هره مقابله ګټي او خلکو ته ماته ورکوي او ډېر زر په جیل کې ټول خلک اوس د دې عزت کوي او دې نه ویریږي. او په مزه هغه دومره تکړه شو چې دې به چا سره مقابله کوله دې به دې وګټله او د دې هغه دوه ملګري ملکای او بیلی هم اوس ډېر پریشانه شي. او یو شپه بیلی بیا هلته نه تښتېدلو کوشش کوي خو ملکای دلته کې دې ته دوکه ورکي او هغه لږو پوډرو لپاره هغه پولیس ته د دې باره کې انفارمیشن ورکي. او بیلی چې څنګه ونیسي هغه یو قیدي سره بند کړي چې د هغې وایلا نوم وي. بیلی د ډېرې زیاتې چغې دې سړي سره وهي چې ما ته څه کې وکړه خو ما مه مړ کوه. خو اچانکه بیلی هلته کې په غوسه شي او دې ته په مخ باندې لاړې توکي په کوم باندې چې هغه پهلوان ډېر زیات غوسه شي او دا ډېر زیات ووهي چې بېدمه یې کړي. بله ورځ کایل چې کله بیلی وګوري چې د هغې څنګدن دی هغه دې ته راشي. بیلی ورته ووایي چې ته دغه جیل کې هر یو قیدي سره جنګ وکړه په کوم باندې چې کایل خپل ځان سره واده وکړي زه به دې سړي نه بدله اخلم او دې نه پسه کایل جنګ کولو نه انکار وکړي په کوم باندې چې دغه پولیس او د جیل مشر ډېر زیات خفه شي او ورته ووایي چې دې ته سزا ورکوي او دا په غرمو باندې وتړي او دومره سختو باوجود هم کایل اوسه پورې دې ته ها ونه کړي. خو کله چې هغه تور سړي ته پته ولګي چې د بیلي له مړ شاته د ملکای لاس و هغه دا ونیسي او یو ځای ته یې راوړي او په هغې باندې پېټرول واچي او ژوندی یې وسوځوي. بل خواته له کایل جذبې او همت ته هغه نور قیدیان هم وګوري او هغې هم جنګ کولو نه انکار کوي په کوم باندې چې هغه جنرل نور هم غوسه شي خو هغه یو ځای دغه ټولو قیدیانو ته خو سزا نشي ورکولی او هغه دا پوه شي چې دا هر څه کېږي دا له کایل په وجه موږ سره کېږي. هغه د کایل سزا ختموي او دا هسپتال ته لیږي. یوه ورځ دا خپله ښځه هلته کې ګوري دا ورته وایي چې زه تا سره اوس هم ډېره زیاته مینه کوم او ښځه ورته وایي چې زه به تا سره همیشه مینه کوم. او کله چې دا جیل ته راشي نو هغه جنرل په خپله راځي او دې سره ملاقات کوي او په زوره په دې باندې یو آخري فایټ کوي او اوس د دې مقابله میلاوک سره وي کوم چې یو سړی خور نه کم نه وي او دا دومره خطرناک قیدي وي چې دی له نورو قیدیانو نه پټ په یو کمره کې ساتلی وي او دا یې په بیړیو او په زنځیرونو وي تړلی. اصل کې دا هغه قیدي و کوم چې به ډېرې چغې وهلي او کایل به هغې ته دیوال ټپاوه. دا بیا کایل رانیسي او ډېر وران وران یې وښي. کایل هلته کې اچانکه هغه دروازه ټپوي په کوم باندې چې دا هغه وپېژني او میلوک کایل وپېژني او دا راونیسي او دې ته یې غاړه ورکړي. اصل کې دا یو واحده سړی و چې په دغه کمره کې به دې سره خبرې کولې خو هغه پولیس غوسه کېږي او تومانچه راوکاږي او دې دواړو ته وایي چې په خپلو کې جنګ وکړئ. کایل دې ته وایي چې ته بېشکه معقوله خو زه به دې نه پس جنګ ونه کړم او دا چې کله په کایل باندې ډز کوي میلوک هلته کې ورمنډه کړي او دغه پولیس باندې حمله وکړي او دغه شانتې په هغه جیل کې بغاوت شي او هلته کې موجوده ټول قیدیان د خپلو کمرو نه بهر وځي. کایل هم ځي او یو دروازه کولاوي او هلکه پار کوي خو هغه پولیس هلته کې ډز کوي او میلوک مړ کوي او کایل دې سره کښېني او دې سره ډېر افسوس کوي. خو هلته کې ډېر زیات پولیس رارسي او دغه قیدیان یو ځل بیا خپلو کمرو ته لیږي. دا بیا هغه ابشي سره ملګری او هغې ته ټوله کیسه وکړي چې جیل ته څنګه راغم او ما سره څه زیاتې شوی دی. خو هغه تور سړی ورته وایي چې زه ستا مدد کولی شم ته د دغه جیل نه وتښتېږه. او بیا دغه ابشي دې ته څه کاغذونه ښایي او ورته وایي چې تېرو 20 کالونو په دغه جیل کې چې څه کارونه شوي دي هغه دې کې لیکلي شوي دي او ورته وایي چې بهر لاړ شي دغه ټول ثبوتونه ته حکومت ته ورکړه او دغه تور سړی ورته وایي چې دلته نه وځي نو ته به یو آخري فایټ ضرور کوې. کایل دغه خبره مني او دا یو ځل بیا فایټ کوي او کایل په شروعات کې خپله دبدبه ساتي او هغه سړی اوچتوي او په یو دس کې هغه مړ کوي خو هغه سړی اچانکه د خپې نه یو چاقو روکاږي او په دې حمله کوي خو کایل ترې ځان بچ کوي او هلته کې یو غټ ګینګسټر باندې چاقو وهي او هغه مړ کوي او دا له سټه نیسي او هلته کې یو کمبې سره دې ته ټغره ورکوي په کوم باندې چې هغه هلته کې ختم شي. خو په آخر کې هغه پولیس راځي او کایل ته اټکړی چې هغه مړ کوي خو دغه تور سړي ته پته وه چې دوی به آخر کې دې سره داسې کوي. دا بیا یو خفیه ځای ته راځي او په یو پولیس باندې حمله کوي. کایل هم په هغه پولیس باندې تومانچه ایږدي او هغې نه اټکړۍ کولاوي او له خپلې ښځې ګوتمه هم تې اخلي
د هغه پولیس نه جامې هم وکاږي او په خپلې اچوي او هغه تور ته هم وایي چې ما سره بهر وځه، خو هغه ورته وایي چې زما ارمان بس دومره دی چې د دغه جیل حقیقت دنیا ته ښکاره شي او په آخر کې کایل ځان نه پولیس جوړ کړي او د هغه جیل نه بهر وځي او هغه ابشي د جیل مشر پسې ځي او هغه په خپل دفتر کې مړ کوي. کایل خپل ښار ته په مزه رسي او د دغه جیل حقیقت دنیا ته ښایي او په آخر کې هغه جیل بند کړي او دغه بې قصوره خلکه پرېږدي. که تاسو د